سلام، اینجا کاربار هست. بحث را در مورد تصدیگری حکومت در نظم اقتصاد بازار ترتیب دیدیم در حضور آذرخش حافظی رئیس روابط بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان و محمد یوسف عثمانی رئیس تصدیهای وزارت مالیه افغانستان. با کاربار خوش آمدید. سلامت باشید. آقای حافظی، با شما آغاز میکنیم. تصدیگری حکومت در نظم اقتصاد بازار چه تعریفی میتونه داشته باشه؟ خب، با تقدیم سلام به شما و میمان محترم شما و بیننده‌های تلویزیون محترم یک و به نام خداوند بخشنده مهربان، پیش از اینکه ما به سوال شما جواب بدم، ما میخوایم یک موضوعی را که ممکن است مانند شما وارد سوال برانگیز شده باشه، ما دیروز در کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست شورای ملی سخنرانی داشتم در اونجا و ما در اونجا واژه شرکت ملی نفت افغانستان، شرکت ملی گاز افغانستان، شرکت ملی ذوب آهن افغانستان و همچنان شرکت زراعتی مالداری افغانستان سبز مطرح کردم. در اینجا به شکل یک مشهور غلط مسئله ملی با دولت مغالطه میشه. فکر میکنن که هر چیزی که ملی است باید دولتی بوده باشه. این یک مقوله اقتصاد سوسیالیستی است، ولی مراد ما از این شرکت ها که با تصدی دولت مغالطه نشه عبارت از شرکت های سهامی بود که در او مشارکت خود افغان ها چی از بخش خصوصی و چی از بخش دولتی در جای سکتور خصوصی علاقه ندارن، به خاطر کانالیزه ساختن امکانات اقتصادی در جهت اولویت های اقتصادی ملی افغانستان که مسائل بسیار مهم است و افغانستان به خودکفایی میرسانه ای بود. و دیگه ای که انحصارات نشوه که مثلا یک نفر بیاید کل منابع یک معدن یک چیزی رو برای شخص خودش بگیره و نارضایتی مردم بر بیانگیزه، بلکه به این خاطر بود که مطابق قانون اساسی افغانستان ثروت افغانستان به ملت افغانستان تعلق داره و لحاظا هر قدر که مشارکت مردم در بهره برداری از این منابع طبیعی زیاد باشه، متناسب با او افغانستان میتونه که به سوی ثبات حرکت کنه و همچنان برای ارزش افزوده در داخل مملکت کار صورت بگیره. لازم خواستم تصحیح کنم که سوی تعبیر نشه. منظور ما از شرکت های ملی شرکت هایی بود که هویت افغانی داشته باشه، چی بخش خصوصی چی بخش دولتی. و آمدیم در مورد تصدی های دولت در نظام اقتصاد بازار. اول تصدی های دولت ما یک تاریخ داره. تصدی های دولتی ای از زمان حکومت صدارت محمد داود خان مرحوم با وجود آمد و علت چی بود که ظرفیت های معین از لحاظ تراکم سرمایه و انباشت پول در بین سکتور خصوصی وجود نداشت. بنابراین دولت به نیابت از سکتور خصوصی در مواردی که اولویت های اقتصادی ملی بود سرمایه‌گذاری کرد و نام از این تصدی دولت ماند. و تصدی دولت الزاماً یک مؤسسه کاملا انتفاعی نیست، بلکه به خاطر ارائه یک سلسله خدمات که ضروری پنداشته میشه برای یک کشور و برای یک ملت این ساخته میشد در گذشته و این جزوی از مؤلفه های رفاه اقتصادی و رفاه اجتماعی بر مردم بود. به طور مثال تصدی ملی بس، مثلا تصدی کمبینات خانه‌سازی، مسئله مسکن حل میکرد، دیگه ترانسپورت شهری حل میکرد و اینا اکثرا از سبسیدی های دولت استفاده میکردن. یعنی دولت به یا پول تزریق میکرد تا یا خدمات ترانسپورت شهری را به خاطر جلوگیری از آلودگی محیط زیست و هوا و به خاطر از اینکه لایه‌های فقیر جامعه از ترانسپورت ارزان استفاده بکنن این رو تامین میکرد و یا کوشش میکردن که آهسته آهسته مقدار سبسیدی یا یارانه‌های دولت دو کم شوه. نهایت فعالیت می‌بود. اما به هر صورت هدف از تأسیس تصدی‌های دولتی اجرای یک سلسله وظایفی بود که در اقتصاد ملی اولویت داشت و همچنان بر رفاه اجتماعی و برای آرامش مردم هم نیاز داشت. مثلا کمبینات خانه‌سازی وظیفه ساختن خانه بود، مخصوصا برای مامورین دولت به نوبت داده میشد برشان. در اونجا مسئله منفعت محض مطرح نبود که یک آدم به اساس پول پیدا کنه. این مؤسسه قیمتا رو بالا ببره نظر به نرخ روز. قیمتا از همیشه پایین‌تر از نرخ روز بود و باعث یک امتیاز برای استادان دانشگاه، مثلا برای مامورین متوسط رتبه دولت و حتی برای وزرا و برای جا داده میشد به قرضه های 15 ساله و 20 ساله و 30 ساله.
دیگه از این نقطه نظر تصدی در نظام مختلط و در نظام اقتصاد متمرکز دولتی و نظام اقتصاد سمتگیری سوسیالیستی یک مقوله مربوط به رفاه اجتماعی و مربوط به رفاه اقتصادی بود. ولی امروز در نظام اقتصاد بازار باز هم ما نظام اقتصاد بازار انواع مختلف است در دنیا. در بعضی از نظام های اقتصاد بازار یارانه های اجتماعی مجاز است. به طور مثال در ایالات متحده آمریکا که اقتصاد بسیار بزرگ و مرکز لیبرالیسم اقتصادی در دنیا است، در اونجا هم ولفیر یا مسائل مربوط به رفاه اجتماعی است که حداقل زندگی را بر شهروندان تامین میکنند باعث مکلفیت دولت. و همچنان در جمهوری فدرالی آلمان و در اروپای شمالی و در اروپای مرکزی و در بسیاری از کشورهای اروپایی به شمول فرانسه اینجا به نام سوسیال هلفه یا کمک اجتماعی یک برنامه است که متصدی از این مؤسساتی است که جنبه های غیر انتفاعی دارند و این کار انجام میدن. ما یک عرض میکنم براتون در شرایط فعلی ما ریاست عمومی تصدی های وزارت مالیه از شروع بنا به مشوره IMF و بانک جهانی به سوی منحل شدن حرکت کردن. مثلا تصدی خانه سازی در حالت رکود است، مثلا جنگلک تصدی جنگلک در حالت رکود است و تصدی پروسس میوه خشک به نام سمون در حالت رکود است. اینا فقط در یک مرحله هستند که ایره پرایوتیزیشن یا به اصطلاح خصوصی سازی اجرا بکنن و درک از اینا ای است که در نظام اقتصاد بازار هیچ گونه تصدی مجاز نیست. سپاسگزارم آقای حافظی. آقای عثمانی، وضعیت تصدی های دولتی افغانستان در سال 2012 میلادی چگونه است؟ در 11 سال گذشته طبق گفته های آقای حافظی فشارهایی را که صندوق بین‌المللی پول بالای نظام مالی افغانستان وارد کرد بالاخره به نحو توصیه شده بوده که تصدی های دولتی دیگر در چارچوب اقتصاد افغانستان نباید فعالیت داشته باشند. حالا در 11 سال گذشته مرحله گذار و هم مرحله خصوصی سازی چگونه سپری شده؟ دلوی خدای په نامه تاسې محترم میلمه حافظي صاحب او تاسې نورو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تصدیګانې د 1410 کال او 1415 کال نه راپدې خوا ځینې وزارتونو دې په خاطر چې ځینې خدمات وړاندې کړي، ځینې ادارې او واحدونه یې جوړ کړل په خپل چوکاټ کې، لکه تصدي د صکوکو، تصدي د مطبعې ده، خانه سازي ده، ملي بس ده. دا په اول قدمه کې د اداري واحدونو په حساب باندې یا د اداري تشکیلاتو په اساس رامنځته شوه. په 1415 کال کې چې د تصدي قانون نافذ شو، هغه اداره چې هغه خدمات وړاندې کول د خپل خدماتو په مقابل کې یو څه عواید هم ترلاسه کول، د وزیرانو د مصوبو په اساس باندې د وزیرانو شورا د مصوبو په اساس باندې دغه واحدونه یو تعداد د واحدونو په تصدیو باندې بدل شو. په خپل وخت کې د تصدیګانو قابل قدر خدمتونه وکړل. دوی فعالیت او خدمت دو نقطه نظر د اهمیت وړو. یو د خدماتو نقطه نظر لکه حافظي صاحب چې مثال وړاندې کړ، میکرونو د خانسازۍ تصدي یو محصول ده. په همدې ترتیب سره د په اول ځل چې کتاب او اخبار په دې وطن کې رایج شو، هغه د مطبعې ازادي خدمت چلته کړی ده او دې برخه کې ساید ساجګانو مثال هم ورکولی چې د وطن دپاره د ښه کارونه وکړه. د زغالو تهیه چې په هغه وختو کې په خصوصي سکتور کې دا توانایي نه وه چې داسې خدمات وړاندې کړي، تصدیګانو دا خدمتونه وړاندې کړو. 1901 کال نه راپدې خوا لکه څنګه چې ټول هېواد کې عامل منفعت تاسیساتو ادارو د جنګونو له کبله ضربې ولیدلې، تصدیګانې هم له دې نه مستثنا نه وي. تصدیګانو ماشینري او هر څه به هغه د ضربو لاندې راته. په تېره لسیزه کې هر بخش سره کومک شو، ولې تصدیګانو سره کومک ونه شو. یو خو دا چې د دوی باندې ضربې وارد شوې، د جنګ له کبله دوی متضرر شوې. دوم په نور جنګ کې هغه پرمختیاوې رامنځته شولې، ماشینري مدرنه شوه. دوی یا ماشینري د لاسه ورکړه یا ماشینري بیخي هغه زړه شوه. نو په دې لحاظ دوی د خپل فعالیت
او د رقابت توان یو څه د لاس ورک. بسیار خلاصه میخوایم آقای عثمانی شما رو اشاره داشته باشین که همین حالا ما چند تصدی در افغانستان داریم و در 11 سال گذشته اینا چه فعالیت‌هایی را در افغانستان انجام دادن؟ اصلا فعال بودن یا نه؟ منګه فعلا په افغانستان کې چې فعال تصدیګان لرو په دولتي ساحه کې هغه شپږ د تصدیګان دي د محافظت عامه سره چې تیر کال جوړه شوې ده. د دوی فعالیتونه په یوه ساحه کې دي، هر یوه په خپله ساحه کې، څوک د سوغالو په ساحه کې فعالیت لري، څوک د ملي بس په ترانسپورټیشن په ساحه کې، څوک د سکتور خصوصي په برخه کې، بخښنه غواړم، څوک د ساختمان ځینې د ساختمان په برخه کې. عواید هم سره چې کومک نه شو، مګر بیا هم د یو څه عواید د دولت بودیجې ته د مالیاتو له درکه د مفاد خالص له درکه له وجې نه تحویل کړي دي چې تقریبا تیر 2 کالو کې د 2.3 2.5 میلیارډ په حدودو کې دوی مالیات او خالص عواید هزینې دولت ته تحویل کړي دي. سپاسگزار آقای عثمانی. می‌روینچی. بحث را پس میان برنامه کوتاه همچنان ادامه خواهیم داد. به ادامه بحث خوش آمدید. خب آقای حافظی، حالا تصدی‌هایی که در افغانستان فعالیت دارن مؤلفه‌های رفاه اجتماعی هستند و یا هم فقط جیره‌خواران عواید افغانستان به حساب میرن؟ به خدمت شما عرض کردم که غرض از ایجاد ازیا تامین رفاه اجتماعی و اقتصادی بود در وقت و زمانش و دلیلش هم بود که انباش سرمایه صورت نگرفته بود، نقدینه در پیش سکتور خصوصی به اندازه‌ای که وظایف بزرگ در اقتصاد ملی افغانستان به عهده بگیرن وجود نداشت. به این خاطر دولت به نیابت از اونا از یک طرف و از طرف روابط نزدیکی که با اتحاد شوروی داشت و توصیه‌ها و تجویزهایی که اتحاد شوروی برای کشورهایی که در اقمارش بودن و افغانستان از سال 1953 از لحاظ اقتصادی با کمک‌های شوروی متکی بود و سیاست داوود خان تقریبا او را به نام شاهزاده سرخ هم یاد می‌کردن، یعنی که سمگیری سوسیالیستی را که یک متدولوژی اولانوفسکی بود او را او انتخاب کرد و همون کار انجام میداد. یعنی بسیاری از تشبسات اقتصادی بزرگ افغانستان شامل معادن، شامل بند و انهار، شامل حتی بعضی از بخش‌های تجارت مانند مواد نفتی و گاز و اینا از طریق دولت اداره میشد. به این ترتیب در وقت و زمان خودش بنا به ایجابات امو وقت و بنا به فضای بین‌المللی که وجود داشت و نظام اقتصادی که افغانستان او را مطرح کرده بود چیزی مفید بود. ولی مطابق با ماده 10 11 و 13 قانون اساسی افغانستان لوکوموتیو رشد یا قدرت محرکه رشد اقتصادی در افغانستان سکتور خصوصی است. ولی تا حال متاسفانه حدود مناسبات بین دولت و سکتور خصوصی به درستی روشن و توزیع نشده. در بعضی جاها به اندازه‌ای به سکتور خصوصی حق میتن که دولت از حق دولت هم تجاوز صورت میگیره. در بعضی موارد به اندازه اینا در برابر سکتور خصوصی سخت میگیرن که سکتور خصوصی از سرمایه‌گذاری دلسرد میشه. بنا به دلیل یک چیز دیگر در اقتصاد به نام تداوم یاد میکنن. پیوستگی یا تداوم. پیوستگی و تداومی رو میگن که مثلا وقتی شما از یک شکل اقتصادی به یک شکل دیگه اقتصادی گذار میکنین باید تمام گذشته اقتصادی خود یک برخورد نقادانه بکنین و ارزیابی بکنین و چیزایش که توان حیاتیت داره باید شما او را حیاتیت ببخشین. به طور مثال شرکت سمون که یک شرکت دولتی بود این میتونست که برای پروسس میوه خشک با تکنولوژی مدرن‌تر خدمت کنه و در بازار منطقه و در بازار جهانی صادرات افغانستان تقویت کنه. ولی جایدادهای از او، هنگرهای از او، تمام از او لیلام شد و اشخاص را باعث گدام استفاده میکنن. یعنی این یک ضربه بسیار مهلکی بود به رشد صادرات افغانستان و احیای مجدد صادرات مخصوصا بخش میوه خشک و میوه تازه افغانستان و پکینگ و بسته‌بندی از او. بنا به دلیل در اینجا ما همیشه گفتیم از این تریبون تلویزیون شما و از دیگر تلویزیون هم که ما فاقد یک اندیشه راهنمای اقتصادی بودیم وقتی که ما شیرازی دولت قبلی را که یک نظاممند بود از دست دادیم. مشمول جنگ‌های داخلی شدیم. بعد از اون حکومتی که در اثر انکشافات بین‌المللی به وجود آمد، نه در اثر فعل و انفعالات داخلی،
اینا از اونجا که آمدن یا برنامه نداشتن یا برنامه‌های وارداتی ترجمه‌ای داشتن که از تجربه دیگه کشورها، مثلا یک وقت من یک سند دیدم که یک کسی از گواتیمالا یک سند ترجمه کرده بود اینجا آورده بود، در حالی که بود امریکای جنوبی است، افغانستان گواتیمالا نیست، که مثل که انسان ها فرق میکنن، طبیعتشان فرق میکنه، ویژگیشان فرق میکنه، همین قسم ماهیت و طبیعت اقتصاد کشورها هم فرق میکنه، مؤلفات رشد در کشورها فرق میکنه. ما به هیچ صورت ترجمه یک کشور دیگر را یک کشور دیگه تطبیق کردن نمیتونیم، چون فضا فرق میکنه، تاریخ فرق میکنه، جغرافیا فرق میکنه، روانشناسی آدم ها فرق میکنه، باورها فرق میکنه. مثلا در یک کشور گوشت خوک از صادرات بسیار عمده ای از واست، ولی در افغانستان شما نمیتونید که کاپی کنین گوشت خوک تولید کنین، چرا؟ مردم بلوا میکنن، استاد میشن و قیام میکنن به ضدتان. بنا به این دلیل ما همیشه گفتیم به شما به دیگه دوستا که از نظر ما یک کمبود بسیار جدی نبود تئوری انطباقی نظام های اقتصادی در افغانستان. در زمان سوسیالیسم هم اینا یک ترجمه های ناقص را از تجربه شوروی میکردند به افغانستان، در حالی که افغانستان شوروی نبود. حال هم از کشورهای مختلف مخصوصا از ایالات متحده آمریکا یا از آمریکای جنوبی بعضی اسناد یا ترجمه میکنن و به عنوان راهکارهای اقتصادی افغانستان او را میخوان عملی کنن و غالب کنن که اون نمیشه. به خاطر از این نمیشه که با طبیعت اقتصاد ما، با جغرافی اقتصاد ما، با تاریخ اقتصاد ما، با باورهای مردم ما سر نمیخوره و به می ترتیب ما نتانستیم. یکی از مشکلات اساسی این بود که ما تصدی ها را نتانستیم که در یک مرحله گذار با مؤسسات فعال بخش خصوصی تبدیل کنیم. اما در آلمان دموکراتیک کار شد. به طور مثال کمپانی موتورسازی از که بسیار خراب بود، این را با فولکس واگن تقریبا بخشیدن به قیمت بسیار کم، در حالی که او به میلیاردها دلار جایداد داشت. اما در مقابل چی خواستن؟ گفتن مثلا شما 37,000 جای کار باید یه جا حفظ کنین، شما باید این شرکت نوسازی کنین، باید تا 10 سال آینده حاصل تولیدات شما به 150 میلیارد یورو برسه. این کار کنین، این کار کنین، این کار کنین. هدفشون در اینجا نبود که از درک فروش یک تصدی دولتی آلمان دموکراتیک دولت جمهوری فدرالی آلمان پیسه‌دار شود. او میخواست که جای کار ایجاد شود، رونق اقتصادی بر بگرده و مدرنیزه شود تشکیلاتشان. اما در افغانستان این فکر اقتصادی وجود نداشت و تصدی ها یا نابود شدن یا لیلام شدن. خب حالا داریم ما چه کاری را انجام بدیم آقای حافظی در افغانستان؟ با این تصدی ها بالاخره باید چه کار را انجام بدیم؟ تصدی ها به عنوان یکی از بخش های بجا مانده از اقتصاد گذشته ما باید یک راه حل معقول پیدا بکنه. به طور مثال نبود مسکن در افغانستان هنوز یک معضله است. ما شما یک سلسله تشکیلات ها، یک سلسله تکنولوژی، یک سلسله تجربه، کارگرای ماهر در بخش ساختمان کلکتیو داریم یا ساختمان های جمعی مانند بلاک ها. یا این باید ما از اول توجه میکردیم. بازار مسکن بسیار خوب بود، ما میتونستیم که باز هم به بهتر از آنچه در زمان شوروی ساخته شده بود آپارتمان هاوزهای 5 منزله، 6 منزله، 10 منزله را بسازیم و تقاضا برای خرید خانه بسیار زیاد بود. همین فایده میکرد، به پای خود استاد میشد، هم کارگرها بیکار نمیشدن. همون کارگرای ماهر که اینا بدنه های تعمیرات هم میساختن یا کچالو میفروشن یا از مجبوریت مهاجر شدن. ما و شما پس این جبران کرده آینده نمیتونیم. یعنی که یک انقطاع آمد بین گذشته اقتصادی ما، حال اقتصادی ما و آینده اقتصادی ما. باید ما پل میزدیم، ولی این ضرورت به یک فکر راهنمای ملی داشت و از لحاظ اقتصادی ما فاقد فکر بودیم متاسفانه. سپاسگزارم آقای حافظی. بحث را پس میان برنامه کوتاه همچنان ادامه خواهیم داد. به ادامه بحث خوش آمدید. آقای عثمانی، دقیقاً فعلا ریاست تصدی‌های وزارت دارایی افغانستان دنبال چه کار هست؟ همچنین ریاست اصلا به کدام دلیل در وزارت دارایی افغانستان فعالیت میکنه؟ مهرباني. اصلا د تصدی ریاست چې په وزارت مالیه کې د پخوان ایجاد شوی هغه د تصدیګانو د مالی نظارت په خاطر ایجاد شوی ده چې هم هغه ته د وخت په وخت درست مالی راهنمایي وکړي، د هغو کارونه سرته وکړي او د هغو عواید په منظمه توګه دولت به هغه ته بودیجې ته داخل شي. اوس په مګر یو شی چې زه اضافه کوم هغه په دې دا ده چې خو هم تصدي ته ضرورت او د موږ وطن اوس هم ډېر خراب شوی ده، په ډېر هغه ته کار ضرورت لري
لکه د نورو هیوادونو غوندې په دې شکل نه و چې په افغانستان کې تصدي دومره تصدیګانو دا وړتیا درلودل چې ټول کارونه دوی انحصار کړي اوسي. دا اوس هم د سکتور خصوصي به ونډې ته او د تصدیو ونډې ته ځکه ځینې کارونه دي چې تر اوسه ته سکتور خصوصي یا وړتیا نه لري یا داسې کارونه چې هلته باید هغه وکړي پیسې پکې مصرف شي، نه ده چې ګټه ترلاسه شي بلکې خدمات وړاندې شي. نو په دې لحاظ تصدي که کمک ورسره وشي او تقویه شي تصدیو ته ضرورت ده. پاسخ مشخص دریافت نکردم آقای عثمانی. بالاخره ریاست شما به کدام هدف تا هنوز در وزارت دارایی افغانستان فعالیت داره؟ کاری که شما در 11 سال اخیر دقیقاً انجام دادین چه بوده؟ فروش و لیلام تصدیها تنها در افغانستان بوده و هم بلند بردن بازدهی تصدیهای دولتی در نظام اقتصاد افغانستان هست و چیز دیگری؟ په تیرو وختونو کې خو ریاست تصدیګانو تصدي به هغه کوله، تصدي به بررسي کوله، د تصدي د راپورونو د بیلانس او د تحلیل په نتیجه کې چې تصدي څومره عامه خدمات وړاندې کړي دي، تصدیګانو د شورای وزیرانو د حکومت د فیصلې په اساس باندې داسې فروشات داسې خدمات وړاندې کړي چې هغه لوړ تمام شوي دي، ولې دوی په ارزانه وړاندې کړي دي، هغه به بیرته دوی سبسایډي کوله. مګر اوس په دې وختونو کې سبسایډي نشته، فقط نظارت مالي ورته پاتې ده او هغو ته راهنمایي پاتې ده. او د کله چې په اوایل د دې نظام کې کمیسیون د عالي ارزیابي تصدیو موجود و، بیا هغه کمیسیون د عالي ارزیابي تصدیو چې هغه سو منحل سو د هغې نه وروسته د بل کمیسیون عالي ارزیابي تصدیو جوړ شو چې اوس د قانون د عالي په دې کې وزیر صاحب د مالیې، وزیر صاحب د اقتصاد او وزیر صاحب تجارت عضویت لري. دغه د تصدیګانو مطالعه دوی کوي، د تصدیګانو د مطالعې نه وروسته خپل راپور د کمیسیون د عالي ارزیابي تصدیو ته ورکوي. که کله داسې لازمه وبلل شوله چې یو په کومه عرصه کې د تصدي خدمات نور ورته ضرورت نشته ده او سکتور خصوصي په هغې برخه کې حاضر هغه خدمات سکتور خصوصي وړاندې کولی شي او د دولت هم په ضرورت نو بیا د تصدي د انحلال خواته ځي. آقای عثمانی، از راهنمایی مؤثر شما یاد کردین، یعنی حالا وظیفه شما دادن راهنمایی مؤثر به تصدیهای دولتی در افغانستان هست. میشه یک نمونه مثال را ازش نام ببرین که واقعا مؤثر تمام شده باشه و بازدهی بالایی هم در اقتصاد افغانستان داشته باشه؟ د منګه راهنمایګانې خو یو خو داسې چې لکه دارالوکاله چې راهنمایي کوي په هغه آزاد لاس لري، مګر موږ د قانون مطابق د قانون د حدودو د باندې موږ نشو کولی چې هغو ته نوي نسخې ورته ورکړو. هر هغه څه چې ورکړو هغه به د قانون په چوکاټ کې چې کله د تصدیو قانون شته ده د منګه او د تصدیو ترمنځ روابط د سکتوري وزارت او د تصدیو د ریاست ترمنځ روابط د قانون په اساس باندې هغه کېږي تنظیمیږي. آقای عثمانی، شما با همین ریاستتان میخواین در افغانستان همین مرحله گذار لیلام و فروش تصدیها را بالاخره تعقیب کنین و هم دنبال تقویه بعضی تصدیها هم بالاخره در افغانستان هستین؟ دواړه کاره کوي. که چیرې ضرورت ووسیږي ځینې تصدیګانو ته چې د هغو خدمات د ټولنه د وطن ضرورت ولري هغه باید تقویه شي. د هغې دپاره موږ دا مشوره ورکوو، موږ هغه سفارش او هغه غوښتنه به دا وي چې هغه تقویه شي. او ځینې تصدیګان چې هغه واقعا نور ورته ضرورت نشته سکتور خصوصی د هغو نه خدمات وړاندې کولی شي، کیدلی شي چې هغه سکتور خصوصی ته محول شي. مثلا تاکنون هم ما تصدی ملی بس را در افغانستان داریم. اصلا چگونه شما فکر میکنید به عنوان یک شهروند افغانستان که مؤثریت در کار این تصدی هست و هنوز هم ضرورت داره اقتصاد افغانستان که تصدی ملی بس وجود داشته باشه و فعالیت کنه؟ ملی بس تصدي یوازې دا مشکل نه ده چې د هغه اوسیږي یا د سرمایه مشکل ولري یا د موټر مشکل ولري. ملی بس تصدي پخوا نه خدمات وړاندې کړي هم په ولایتو کې هم په مرکز کې. اوس د هغو مشکل دی نبود دستګاو ده، نبود سړک ده، هغه سیستم اشاري دلته متضرر شوی ده. هغه د خپل اوس ملي بس دا چانس نه لري چې مرکز هغه ته راسي شهر ته راسي، هغه په ډېر لرې ځایو کې درېږي او که حرکت هم کوي نو د واړه موټر څومره چې دوی تیل مصرفوي هغومره شی بیرته نشي ترلاسه کولی. مګر دوی حتی نشي کولی چې په خپل وخت سره خپل هغه څوک چې په دوی کې سفر کوي خپل هدف ته ورسیږي. از دید شما کدام تصدیها هست که هنوز هم ضرورت هست در اقتصاد افغانستان فعالیت داشته باشه و کدام تصدیها هرچه سریعتر باید حذف شوه و معاف شوه از دریافت یارانه‌های دولتی؟ ملی بس ته ضرورت ده، مطابق ته ضرورت شته ده، په دې وطن کې قانونسازۍ ته ضرورت شته ده چې باید د نور هم تقویه شي. او داسې تصدیګانې چې هغې کامل خپل ټکنالوژي د لاسه ورکړي چې هغو هېڅ نه درلود، لکه دلته چې موږ په جنګلک درلودله، جنګلک نه لیلام شوی ده، نه هغه شوی ده، نه سکتور خصوصي ته واګذار شوی، مګر هغې کې هېڅ نه و پاتې چې کار وکړي.
نو داسې تصدي چې هیڅ شی نشته پکې کار د بغیر د ځمکې نه نور هیڅ شی نه لري نو هغې کې فعالیت مشکل کار ده. مشارکت بالاخره بین دولت افغانستان و بخش خصوصی با وجود نیامد که مردم هم دل خوشی داشته باشند از وضعیت اقتصاد در افغانستان؟ چرا تاکنون همچین کاری صورت نگرفته؟ بالاخره نمونه مثال را هم آقای حافظی نام برد از شرق آلمان که چگونه دولت تانست تصدیهای دولتی را به موتور محرکه رشد اقتصادی با واگذار کردن به بخش خصوصی مبدل بسازه. په دې ارتباط د شرکتونو تعداد هم کې خصوصي وروسته که سکتور خصوصي په دې برخه کې حاضر سي چې په دې برخه کې هغه وکړي ونډه واخلي دولت سره یو ځای لکه تصدي د ابرساني تصدي ابرساني او په تصدي هغه د ابرساني په شرکت باندې بدل شو. تصدي د برېښنا شرکت او برېښنا مؤسسې و چې هغه په برېښنا شرکت باندې بدل شو. نو که کله هغه سي داسې د زر ان سکتور خصوصي د تسکین تصدی کې ونډه اخیستل ته آماده وسی که تو فشار توافق وسی کوم مشکل نشته. سپاسگزار آقای عثمانی. بالاخره راه حل چیست آقای حافظی؟ با این تصدی ها چی کار را بالاخره انجام بدیم؟ آقای عثمانی هم باور داره که باید در بخش خصوصی افغانستان تاکنون علاقمند به سرمایه گذاری نبوده، دولت افغانستان سرمایه گذاری را انجام بده. اونا بحث از راهنمایی های موثر وزارت دارایی افغانستان هم نام بردن. تاکنون شما که در اقتصاد افغانستان دخیل هستین شاهد بهبودی وضعیت یک تصدی دولتی بودن یا خیر؟ من خدمت شما عرض بکنم که تصدی ها یک بحث جدا از کل اقتصاد افغانستان نیست. پیشترم به شما ما گفتم که اقتصاد افغانستان بدون اندیشه راهنما عمل میکنه. دری تعقل، اندیشه، تفکر، ابتکار وجود نداره. زندگی یک موج طوفانزای سیال است. مطابق با او شما فکرتان باید ادجست کنین، فکر خود باید تنظیم کنین با او و لحاظا به حیث مؤسسات اقتصادی مؤسسات زنده باید باشن و در شرایط فعلی حدود مفیدیت از اینا اتفاقس نیست که یه آدم عام در کل مسائل تطبیق کنه. خدمات شهری یکی از وظایف اساسی است که دولت‌ها مکلف هستند در مخصوصا در کشورهایی که فقر بیداد میکنه. تا در کشورهای بسیار پیشرفته مثلا سیستم متروی شهری در پاریس است، در بن است، در شهرهای دیگه آلمان در برلین است، در نیویورک است، در واشنگتن است، در کل جای سیستم‌های خدمات عامه شهری وجود داره و او همیشه سبسیدی داده میشه به خاطر اینکه هیچ وقت خود جبران کرده نمیتونه. یا اختلاط مبحث میکنن، یعنی از تصدی توقع فایده را که در بخشای عامل منفعه بوده باشه نباید داشت. تا با وقتی که امروز مردم بی نهایت زیاد مشکلات دارن. اگر شما یک دانه سرویس به عوض 20 دانه مترکای کوچک به کار بگیرین و اون برقی باشه عوض که دیزلی باشه یا پترولی باشه، محیط زیست هم سالم نگاه میکنه، حمل و نقل هم زیاد میشه، مشکلات مردم هم کم میشه. ولی در این مورد یک راهکار وجود نداره، یک پالیسی روشن و معینه که مفیدیت اقتصادی داشته باشه نیست. پالیسی ها جدا از تفکر عمل میکنن. به این خاطر سرنوشت تصدی ها هم تا 11 سال گذشته به درستی تعیین نشده. یک روش درستی که ایره به موجودات زنده و مفید تبدیل کنه یا به بخش خصوصی بسپاره یا به بخش خصوصی نمیسپاره، خود زیر پس احیا کنه و یک ریسرچ، یک ارزیابی، یک فیزیبیلیتی استدی بکنه که آیا همین مؤسسات میتونه حیاتیت داشته باشه، میتونه به کار خود دوام بده، آیا ضرورت هست به موجودیتشون. یک چیز قاطعی، یک برخورد قاطعی که یا بسته کنه یا فعال بسازه و فعال سازیش هم دو را داره که یا به سکتور خصوصی داده شده با اون شرایط تجربی جهانی نشان میده یا است که خود دولت با شیوه سبسیدی های دوامدار امیر پاس بچلانه. اما یک سیاست مبهم گنگ که گاهی به لیلام می انجامه، گاهی به یک حفظ مؤسسات عاطل می انجامه، هم کمک میگه نگاهش میکنیم هم نمیکنیم. خو یک شب بکنین یا نگاه کنین یا نکنین. اما در این مورد یک سیاست روشن با واضح مانند سایر موارد مهم اقتصاد ملی دولت افغانستان نداره. سپاسگزارم آقای حافظی و آقای عثمانی از حضورتان در این بحث. تشکر از شما. کاروبار امروز در همین جا با پایان رسید. تا روزگاری دیگر شما را به ایزد توانا امان میکنم. همچنان خواهشمندم که بیننده جهان در 5 نیز از یک باشید.